سو پورې چې امیر المؤمنین ژوند دی د فتنو هیڅ گنجائش نشته چې راشي. دغه په معاشره کې یو غټ صفت دا مو یو روب الله ورکړی، دبدبه. مخکې نه خو هم د روب و دبدبه، خو کله چې خلیفه شو په هغه ټیم کې هم دبدبه، د هېڅ چا څه پروا یې نه ساتله. هغه ټیم دی د امیر المؤمنین چې فتوحات شروع دي، روم و فارس قبضه شو، عراق او دارنګې مصر او ایران دا قبضه شو، فتوحات سلسله شروع ده. او عظیم کردار سیف من سیوف الله خالد بن الولید رضی الله عنه غټ کردار پکې راغو. فتوحات روان دي، مخکې له څوک نشي راتللی، یو جنگ کې مالته شکست ملاویږي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دغه ټیم کې مرالېږي او خالد بن ولید معزول کوي چې دا ختم، دا خپل یهودین ختم، دا به عام یو مجاهد وي، امیر بنئ. امیر بساسی ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه. او مخکې ما تاسو سره یو بیان کړی و چې دوی ویلو چې زه خلکو ته دا خیمه چې فتوحات کړی د رب د طرف نه ملاویږي، خالد په دې کې څه کار نشته. دې د خلکو ذهن جوړاو چې داسې څوک دا ونه وایي چې د خالد په وجه فتوحات ملاویږي. خو خالد بن ولید هغه هم داسې نه و لکه زموږ د خلکو په شان ته چې معمولي عهده ورته میلاو شي، چې به درې شي بس به خلاف شي، که د تنظیم یا تنظیم خلاف شي، که د حکومت یا حکومت خلاف شي. هغه هم څه ویل سمعا وطاعة لامیر المؤمنین، حکم راغی چې ته معزول ویل بالکل تابع، بس ختم، مجاهد په حیثیت په جنګېږم. چا خالد ته ویله فیل خالده داسې وخت کې چې فتوحات شروع دي او ته معزوله کړې، دا خو د فتنې سبب به وګرځي، فتنه به جوړه شي، خلک به د امیر المؤمنین خلاف شي. خالد څه وایي ورته؟ څو پورې چې امیر المؤمنین ژوند دی د فتنو هیڅ گنجائش نشته چې راشي. دومره د هغه اعتماد په امیر المؤمنین باندې چې عمر ژوند دی د فتنو غم مه کوئ. او دا غیه وجه اصل کې په حدیث کې براغلی و، یو حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم هغه دا ویلی مخکې نه چې فتنې به راځي او د فتنو مخې ته یو دروازه ده، دا دروازه چې کله ماته شو بس فتنې به را خلاصېږي. حذیفه بن الیمان رضی الله عنه ته عمر بن الخطاب فرمایل تا ته نبی دا خبره کړې وه، نو هغه ته لا ماته نبی ویلي چې دا فتنه دا فتنو مخې ته یو دروازه ده. عمر ورته ویل دا فتنه چې کوم دغه ماتېږي نه که کولاویږي به، هغه ویل ماتي دغه دا دروازه به کولاویږي که نه ماتېږي به، ویل دا به ماتېږي. نو عمر ورته ویل اذا لا یغلق، دا به چېرته بند نه شي. صحابه و چې ونو حذیفه ته تپوس وکړو، ویل دا عمر چې تا نه تپوس وکړو چې دې فتنو مخې ته دروازه ده، دا عمر ته معلومه وه؟ ویل او داسې ورته معلومه وه لکه چې چاته معلومه ده چې په نن پسې سبا راځي. هغه دروازه څه وه؟ عمر بن الخطاب رضی الله عنه. چې عمر کله وفات به فتنې شروع کېږي، نو خالد ځکه ویل چې عمر ژوندی د فتنو غم مه کوئ ویله.